هڅې پیل د جوړېدو دا وطن درغېدو بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتې دی بچو. کار ساخت دو سرک فرعی سرک اصلی کمپانی از کوته سنگی الی چوک کمپانی واقع ناحیه پنجم که چندی قبل به ارزش 165 میلیون افغانی از سوی شاروالی کابل آغاز شده بود جریان دارد. به اساس معلومات ریاست تنظیم برنامه‌ها و پروژه‌های شاروالی کابل این دو سرک فرعی به طول مجموعه 11284 متر با عرض 10.7 متر شامل ساخت شبکات پیاده رو به صورت اساسی و معیاری تا 6 ماه آینده تکمیل خواهد شد که تاکنون 30% پیشرفت فیزیکی داشته است. با ساخت این سرک ها حجم ترافیک ساحه کاهش یافته است و از جانب دیگر به شهروندان ساحات مرتبط سهولت های زیادی فراهم می شود. آباد بکړي هیواد مټین غشتې دی بچو. هڅې پیل د جوړېدو دا وطن درغېدو بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتې دی بچو. بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتې دی. کمو توشي په هر لور دا بدن ویني پر کور غلامی نکړو هر آن پرېږدو